السلام علیکم لورز، امید ده چې ټول به ټیک ټاک فټ فاټ او روغ جوړ یې. هلورز، نننی ټاپک د پښتو فلم نادان په باره کې دی. خو د دې نه مخکې یو وړوکی غوندې ریکویسټ ده که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا سبسکرایب کېدل بالکل فری دي. هغه ځکه چې زما په چینل باندې 99% خلک چینل نه سبسکرایب کوي. خو بس ستاسو ډېره مننه، ډېر احسان چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړو. نه خنجینه داسې مه وایه، په دې کې د مننې او د احسان څه خبره ده؟ خیار بس بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې زه اوس خپل ټاپک طرف ته. خیار په دې پټ کې د ملال ابدار په دې بېنومه سړي باندې گزار کوي. بېنومه ورته ځکه وایم چې په ټولې ډرامې کې تر اوسه پورې ده د چا نوم نه دی اخیستی. بس څوک ورته تره وایي، څوک ورته ماما وایي او څوک ورته رور وایي. نو چې څنګه د ملال ابدار په دې سړي باندې گزار کوي نو په ده باندې زړه دوره راشي. نو دا خو په دې سایډ باندې لاس کې دي، حالانکې زړه خو ګس سایډ ته وي. او بیا وروسته ورته پته ولګېږي چې یار زړه خو ګس سایډ ته وي او ما په ښي سایډ باندې لاس ایښی دی. او یار په دې پټ کې تاسو د ټیبل ته خیال وکړئ نو دې دپاسه صرف یو ګیلاس دی او هغه هم د جګ د پاسه پروت دی. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو د یو په ځای 2 ګیلاسونه راشي او د جګ نه دامره لرې پراته وي. او یار په دې پټ کې د ملال د پلار قبر ته څېره اخلي، خو د دې سره پیسې نه وي او دا ډېره زیاته جاړي. خو په دې ټایم کې د پلار منشي ملالې ته د پلار د قبر دپاره څېره راوړي او ورته وایي چې راځه چې د پلار قبر ته د څېره یوسو. چې کله دوی د ملالې د پلار د قبر دپاره روان وي نو د دوی سره خو څېره نه وي، او چې څېره ورسره نه وي نو دوی قبر ته د څه دپاره ځي. ښه نو یار په دې پټ کې سهیل په لاره را روان دی، ده سره یو تور ستار دی. خو چې څنګه سهیل ملالې ته راورسي نو ستار خو سهیل نه والوتو. الوتو سره خو ګوته اوچته وایي که نه ظالمانو ماشومتوب کې مې لوبه نه ده کړې. ښه نو یار په دې پټ کې د ملالې نه شاته تر لرې لرې پورې نظر واچوي، ما ته خو ماشه په نظر راښکاري. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو په 0.001 سیکنډ کې سهیل ملالې ته څنګه راورسېږي او د رارسېدو سره سره بغیر د څه پوښتنې دا د داود شاه ماله څوک ورکړي او دومره لرې لړه کړي او هغه هم ډایرکټ کاش ته لاس کې و تماچه. واه بھائی کومه تماچه ده، چاته ګورې؟ دا شکر دی، بس تر اخره پورې راته ګوره او دا ویډیو پوره وګوره. ښه او یار په دې پټ کې د ملالې حیثیت د یوې نوکرې بلکې د یوې نوکرې نه هم زیات وي. خو چې کله دا د سهیل پروګرام ته روانه وي نو بغیر د لاس لګولو د دروازې څنګه کولاو شي. او یار په دې پټ کې د دې سري مولۍ لوپټه د دې په مارۍ کې پرته وي، که سره مولۍ پېژنې نو کمنټ کې ډن ولیکه. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا هماغه لوپټه د دې په مارۍ کې نه بلکې د دې په اوږې پرته وي. ښه نو یار په دې پټ کې د شریفي سره د پلاستیکي ګاډ په پلاستیکي کاش کې پلاستیکي تماچه هم نه وي. یا لکه چې تماچه پکې نشته نو بیا ګرځې سله. نو یار په دې پټ کې سهیل موټر سایکل په سټینډ کې ودی لاره کې ودروي. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا موټر سایکل دغه لارې نه والوتو. او یار په دې پټ کې د ملاله ګډي کې د شیناز میډم په باندې ډېر زیاتې پیسې وشیندي. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو دا دومره ډېرې پیسې د ځمکې نه والوتې. او یار په دې پټ کې د ملاله د سوتي نه ځان خلاصوي او دا منډه کي. نو زه دا حیران یم چې دلته کې خو نه میدان شته، نه لاره شته، نه هغه پوړۍ شته، نو دا دلته کې څنګه راورسېده. او یار په دې پټ کې د شیناز میډم په دې لاس کې دا سګرټ وګوره چې څومره دی. خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو دومره وي. واه وای د خلکو سګرټ کمیږي او د دې زیاتېږي. نو یار په دې پټ تاسو د ټیبل ته سوچ کې دلته صرف یو پلیټ ګلاس او بوتل پروت دی. خو چې څنګه سهیل په شریفي باندې ډزې شروع کړي نو شریفي لاړ شي او د هماغه ټیبل نه ټوپک راواخلي. واه وای او یار په دې پټ کې د سهیل په لاس کې د ټوپک بغیر د پټې دی. خو چې څنګه سهیل د شریفي پسې بار ځي نو بیا په ټوپک کې د پټه د کم ځای نه راشي. او یار په دې پټ کې د شریفي سره د کاکروچ نه علاوه ټوټل 9 ماشي مچان دي. خو چې کله په سهیل شروع کړي نو راځي تاسو را سره لګوش مارئ. خیار هغه پرېږده، زه دا حیران چې سهیل ماما په جاجر کې څو کارتوس اچولي جاړو د ختمېدو نوم نه اخلي. او یار د دې سره سره د کاکروچ ماما په خېټه باندې د وینې د بوکاڼو بالکل صفا پته لګي. خیار د نن دپاره به دا بس وي، بس دغه چینل سره سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې ځان ډېر ډېر خیال وساتئ. د لوی الله په امان.